د تازه خبر له مخې کریم خلیلي د کورنۍ جګړې خبرداری ورکړ. سلام وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د افغانستان پخواني مرستیال ولسمشر او د حزب وحدت ګوند مشر عبدالکریم خلیلي ګواښ کړی چې که طالبان د ده په ټکیو له استبدادي چلند لاس وانخلي، هزاره ګان به یې هم پر ضد وسلې واخلي او افغانستان به د کورنۍ جګړې خواته لاړ شي. نوموړي یوې روسي رسنۍ ته ویلي چې د طالبانو د حکومت اعلان شوې کابینه په هیڅ ډول ټول شموله نه او د منلو وړ نه ده. کریم خلیلي دا هم ویلي چې نه یوازې هزاره ګان بلکې تاجکان او ازبکان هم د طالبانو په حکومت کې ځان نه ویني او ممکن پر ضد یې لاس پورې کړي. خلیلي هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه به په طالبانو د افغانستان او نړۍ غوښتنو ته د غاړې ښودو لپاره تر فشار لاندې راولي. له بلې خوا عجبه دا ده چې نړیواله ټولنه او آن د طالبانو تر ټولو نږدې بهرنی ملاتړیان پاکستان هم د طالبانو له اعلان شوي حکومت سره موافق نه دی او پکې د ټولو لوریو د ګډون ټینګار لري. خو طالبان بیا خپل حکومت ټول شموله او په عین حال کې سرپرست ګڼي او ټینګار کوي چې له وخت سره به لازم بدلونونه پکې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ عمران خان هم په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیښېدلو امکانتیا ښودلې وه او زیاته کړې یې وه که چېرته ټول شموله حکومت رامنځته نه شي نو په افغانستان کې به کورنۍ جګړه پیښه شي. په دې هکله مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا وه د دې مهال ویډیو. تر نورو ویډیوګانو هېر نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.